بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیسنس چې کوم دا یا دغه لیکچر چې کوم دا ډیر مهم ده او ډیره مهمه موضوع مونږ پکې چیړو. دوستانو ستاسو په تیر لیکچرونو کې زده کړه وکړه چې اس کیو ایل سرور کې مختلف ډول ډیټا ټایپس کارول کیږي. یعنی اس کیو ایل سرور چې دا مختلف ډول ډیټا ټایپ سره کار کوي. ستاسو په یو ټیبل کې مختلف ډول ډیټا ټایپس کارولای شي. یعنی یو کالم چې د هغې کې نمبرز وي، هغې ډیټا ټایپس. دوهم کالم شاید سټرینګ وي، دریم چې دا شاید ډیټ اینډ ټایم وي، څلورم چې دا باینري وي، همداسې نور. دوستانو کله چې موږ په ټي اس کیو ایل سټیټمنټ کې د ټیبل څخه ډیټا راخلو یا موږ هغه ډیټا کویري کوو، اکثر موږ ته یو میسج راځي چې ډیټا کنورژن فیلډ. یعنی کومه هڅه چې موږ وکړه، کومه کویریز چې کوم ولیکله او رن کړه، هغه د ډیټا کنورژن یو ډیټا ټایپ بل ډیټا ټایپ سره کمپیټیبل نه ده، هغې د وجې نه ناکامه شو. د دغه ناکامو هڅو د حل دپاره موږ نن چې دا اتم میډیول دوهم لیسنس چې دا هغه موږ پیلوو او د دغه لیسنس موضوع چې دا یوزینګ کنورژن فنکشنز. یعنی کنورژن فنکشن موږ څه ډول کارولی شو. کنورژن فنکشن دوستانو هغه فنکشنونه دي چې هغې په مرسته موږ یو ډیټا ټایپ چې د بل ډیټا ټایپ ته اړوو او پرته له کوم ایرر یا مشکل څخه. دوستانو کله چې دغه لیسنس تاسو بشپړ کړئ، یعنې دغه لیسنس بشپړ کېدو څخه وروسته به ستاسو دغه څلور موخې ترلاسه کړئ چې لومړی به ستاسو پوه شئ چې امپلیسټ او ایکسپلیسټ کنورژنز څه شی دي او دغو دواړو ترمنځ څه ډول توپیرونه موجود دي. په دې به هم پوه شئ چې ایکسپلیسټ کنورژن ته موږ په کوم وختونو یا په کومو ځایونو کې اړتیا پیښیږي او څه وخت او په کومو ځایونو کې کارولی شو. دوستانو په دې به هم پوه شئ چې ایکسپلیسټلی موږ یو ډیټا ټایپ بل ډیټا ټایپ ته څه ډول اړولی شو یا یې کنورټ کولی شو. یعنی کاسټ او کنورټ هغه دوه فنکشنونه دي چې موږ سره ایکسپلیسټلی کنورژن کې مرسته کوي. یعنی دوستانو بیا هم زه تکراروم چې امپلیسټ مطلب چې دا اتوماتیک ډول کوم چې اس کیو ایل سرور یې ترسره کوي، او ایکسپلیسټ هغه چې کوم یوزر یا ډیولپرز یې قصداً ترسره کوي. یعنی دغه چې دا د ډیولپرز په خوښه کیږي او دغه امپلیسټ چې دا د اس کیو ایل سرور په خوښه یا په اتوماتیک ډول ترسره کوي. دوستانو په دې به هم پوه شئ چې سټرینګ ډیټا ټایپ چې کوم د هغه ډیټ او نمبر ته موږ څه ډول اړولی شو. یعنی پارس، ټرای پارس او ټرای کنورټ فنکشنو په اړه به هم ستاسو زده کړه وکړئ، هغې کارول به زده کړئ او د هغې څخه به ستاسو ګټه پورته کړئ. دوستانو دغه لیسن چې د خورا مهمه ده. یعنی اکثر موږ د داسې ایررو سره مخامخ کیږو چې کنورژن فیل، یعنی یو ډیټا ټایپ بل ډیټا ټایپ سره کمپیټیبل نه ده، هغې د وجې نه موږ ته ایرر راځي. د هغوی د حل په موخه موږ دغه لیسنس باید صحیح تعقیب کړو او صحیح زده کړه ترې وکړو. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع ته بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل